بسم الله الرحمن الرحیم. د اسکی میډیا چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. هغه هیوادوال چې نوي راغلي دي زموږ یوټیوب چینل ته، هغوی ته څخه خواهش کوو چې دغه زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړي. لکه تیر په شکل سره بیا هم غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو نوبتدهیر سره شریک کړم. هغه جدول شریک کړم تاسو سره. له هغې نه مخکې چې جدول سره شریک کړم، بعضو هیوادوالو له موږ څخه سوالونه کړي دي په ویډیو کې یا کمنټ کې. غواړم تاسو څه وکړم، ځوابونه یې درکړم. دلته زموږ نه یو ورور سوال کړی ده، ویلي دي چې ما تیر کال د اسمبلۍ په شپږم باندې ما ثبت نام کړی ده، شریفی په نام تخلص کی. ده ویلی چې بیادر ما البته سوال کرده است. سمت شریفی گفته است که ما سال قبل در 26 سنبله ثبت نام کردیم، مگم تا حالا نوبت ما مشخص نشده. دلیلشان چیست؟ خب کسایی که سال قبل در 5 و 6 سنبله ثبت نام کرده است و نوبتشان مشخص نشده، احتمال زیاد در می هفته یا هفته آینده بخیر برایشان تاریخ میده. و کسایی که مثلا در 1 و 2 سنبله ثبت نام کرده تاریخشان مشخص نشده، انشالله از اونها هم مشخص میشه. چون بعضی وقت سیستم اینطور میشه که یک 5 نفر یا 2 نفر یا 11 نفر از سیستم میمانه، بعد از برایشان تاریخ میده، کدام مشکلی نیست. خب بیادر دیگه ما سوال کرده است که تخلصشان ریاض است. اونها گفته سلام برادر، یک فرم پاسورد گم شده و به مشخصات آن باز نمیکنه، راه حل دیگر چیست؟ خب فرمی که گم کردی میتونی که با اساس بارکد بازشون کنی. اگر باز هم بارکد نداری میتونی مشخصات بازشون کنی. مشخصات این قسم واردشون که چون اسمتون، اسم پدرتون، اسم پدرکلانتون یکی منظم نوشته کنید. چون در مابینشون حتما فاصله وجود دارد. اگر فاصله باشه باز نمیتونید که چیزی کنید. با اساس اگر فاصله را هم سیستم ثبت کرده باشین، باز اگر با فاصله را در وقت جستجو درج نکنید، باز سیستم پیداش براتون نمیکنه. ببینید که اولا میره چیزی کنید، فاصله را مراد کنید، حتما پیدا میشه. اگر باز هم پیدا نتونستین، شماره واتساپ ما در اینجا است، باز میتونه که همراه ما در تماس شما براتون حتما پیدا میکنه. اگر باز هم احیانا پیدا نشد و باز میتونیم که ثبت نام دوباره هم براتون میکنیم یا با مشخصات که خودتون میخواهید. خب بیادریم یک خواهر ما البته سوال کرده است، گفته است که سلام بخیر میشه بگوین که اولاد سمنگان به خاطر ترجیح چه وقت باز میشه؟ خب سمنگان که در ویدیو قبلی هم گفتم، فکر کنم حدودی از 2 ماه گرفته تا 3 ماه بعد بخیر سایتشون باز میشه. خب بیادر دیگه ما سوال کرده است، گفته است که سلام در برادر، سایت های ولایت جوزجان چه وقت باز میشه؟ خب سایت ولایت جوزجان بخیر در می هفته یا هفته آینده بخیر باز میشه. خب بیادر دیگه ما سوال کرده است، حبیب زاده. اونها گفته است که سلام محترم، سایت ولایت بلخ یا مزارش چرا باز نمیشه و اگر واسه چی وقت خواد بود ممنون. خب سایت بلخ البته معمولا تقریبا زیاد وقت میشه که سایت بلخ باز نشده. احتمال زیاد از دو هفته گرفته تا 3 یا 4 هفته بعد بخیر باز میشه. خب شما هم که راجع به پاسورد کدام سوال داری میتونه که زیر ویدیو چیزی کنی، کامنت کنی تا ما براتون سوالتون جواب بدم. که تاسو هم د پاسپورت په اعتبار باندې کوم سوال لرئ، کولای شئ د ویډیو لاندې موږ سره کمنټ شریک کړئ ترڅو تاسو په ویډیو شکل سره ځواب درکوم. اوس راځو د کابل او د ولایتونو دغه د بیومتریک وهنې جدول ته. فعلا لپاره تاریخ د 1402 کال د 8 میاشتې 20 تاریخ ده. او فعلا لپاره راځو کابل ته د کابل نوبتدهي ګورو. فعلا لپاره د کابل نوبتدهي د 1401 کال د 8 میاشتې 8 تاریخ کې د کوم کسانو چې په 15 شپږم باندې ثبت نامونه کړي دي، دوی ته احیانا بعضو ته لا تر اوسه پورې تاریخونه نه دي ورکړي، احتمالا په دې هفته یا راتلونکي هفته کې حتما خلاصیږي. او د ارزګان نوبتدهي د 1402 کال د 8 میاشتې 11 تاریخ کې د بادغیس ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 3 تاریخ کې د بامیان ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 20 تاریخ کې د بدخشان ولایت د 1402 کال د 8 وشتم کې د بغلان ولایت د 1402 کال د اولی وش کې د بلخ ولایت د 1401 کال د 12 میاشتې 15 تاریخ کې د پروان ولایت د 1402 کال د اولی میاشتې 25 کې د پکتیا ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 3 تاریخ کې د پکتیکا ولایت د 1402 کال د 8 میاشتې 12 تاریخ کې د پنجشیر ولایت د 1402 کال د 4 میاشتې 8 تاریخ کې د تخار ولایت د 1402 کال د 15 میاشتې 18 کې د جوزجان ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې 4 تاریخ کې د خوست ولایت د 1402 کال د 4
یویشتم تاریخ کې ده. د کندي ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 8م تاریخ کې ده. سرپل ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 11م تاریخ کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 4م تاریخ کې ده. غزنی ولایت د 1401 کال د 10مې میاشتې 22م کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 23م کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 21م کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 29م کې ده. کاپیسا ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې 40م کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 18م کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 4مې 19 کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 18م کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د 2مې 25 کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 4مې 19 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 3مې 18 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 12م کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 9مې 11م کې ده. د هرات ولایت د 1401 کال د 11مې 14م کې ده. د هلمند ولایت د 1402 کال د 9مې 40 کې ده. میدان وردګ ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 8م کې ده. زابل ولایت د 1402 کال د 8مې میاشتې 12م کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو د بایومتریک وهنې جدول. هغه هیوادوال چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي کولی شي خپلې فورمې د چیک کړي. حتما د تاریخ ورکړه ده او کوم کسان چې لا تر اوسه پورې تاریخ نه ده ورکړی انشاءالله په همدې هفته کې ورته تاریخ مشخص کړي. او که تاسې غواړئ ثبت نامونه وکړئ د پاسپورټ کې د پاسپورټ په برخه کې یا د ویزو په برخه کې کولی شئ زموږ واتساپ شمارې سره په تماس کې تر څو موږ تاسو سره په دقیق او مطمئنه شکل سره تاسو سره څوک ثبت نام وکړو. او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د دغه ولایتونو سیټونه د ثبت نام لپاره او تبدیلي لپاره واشي. هیوادوال چې غواړي فورمې تبدیل شي کولی شي هغوی هم زموږ سره په واتساپ کې موږ سره خپلې فورمې شریکې کړي تر څو سره موږ فورمې په خپل دقیق وخت سره او په تاریخ باندې څه وکړو فورمې ته تبدیل کړو. کله چې سیټ واځيږي موږ به ورته ولایتونو ته فورمې تبدیل کړو. دا زموږ واتساپ شماره ده کولی شي دغه واتساپ شمارې سره څه وکړي تماس ونیسئ تر څو موږ تاسو سره د فورمې تبدیل کړو او بایومتریک هم په ولایت تبدیل شي. مننه. کور آباد. که بیا هم تاسې د پاسپورټ په ارتباط باندې کوم سوال لرئ کوم وړاندیز لرئ کولی شئ د ویډیو لاندې موږ سره کمنټ کړئ ستاسو مشکل حل کوم. مننه. کور آباد. لا ډېر معلومات لپاره زموږ یوټیوب چینل سره حتما سبسکرایب کړئ لایک او شیر کړئ. مننه. کور آباد.